بلوچستانو د پاکستان تش په نوم نمبر 1 پوز بیخ وسته یوې بلوچ ښځې هم فدایي برید کړی. تر اوسه 102 پوځیان وژل شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچ وسلوالو د دغو عکسونو په خپرولو سره په یوې اعلامیه کې لیکلي ښځینه ماهل بلوچ او رضوان بلوچ د دوی د مجید بریګیډ ځانمرګو ډلې هغه کسان دي چې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د حروف یا توپاني هوا عملیاتو په لړ کې بیلا کمپ ته د ننوتلو پر مهال خپل چاودیدونکو توکو ډکو موټرونو ته چاودنه ورکړه. په اعلامیه کې بلوچ وسلوالو ادعا کړې چې د 13 ساعتونو په تېرېدو سره لا هم بیلا کمپ د دوی د وسلوالو تر ولکې لاندې دی او د بلوچستان په بېلابېلو مهمو نقطو کې له یو خوا د دوی بریدونه پیل شوي او له بلې خوا د دوی چک پوینټونه اوس هم فعال دي. دوی په بیلا کمپ کې د لسګونه پاکستاني عسکرو او په چک پوینټونو کې د هغوی د 23 پلویانو د وژلو ادعا کړې او د دغو عملیاتو په جریان کې د خپلو 4 غړو وژل کېدل هم تایید کړي دي. دوی ویلي هغه 23 پنجابیان چې له موټره ښکته او وژلي هغه عام خلک نه بلکې د پوځ کسانو، خو پوځ د خپل ناکامۍ پټولو لپاره یاد کسان عام خلک ګڼي. اعلامیه کې ویل شوي د حروف عملیاتو له پیلېدو بیا تر اوسه پورې 102 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. همداراز لسګونه هغه باروړونکي موټرې هم سوځولي چې د بلوچستان قیمتي ډبرې پنجاب ته انتقالولې. اعلامیه کې زیاته شوې ده چې بلوچستان د بلوچانو خاوره ده او پر دغې خاورې حاکمیت هم د بلوچانو حق دی. نو پاکستاني ریاست که ژر تر ژره له دې سیمو ونه وځي بیا به مړي یې پنجاب ته لیږدول کیږي. د پاکستان لومړي وزیر ولسمشر او پوځ په جلا اعلامیو کې دغه بریدونه غندلي او د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.